په خواریو جوړ کړي کورونه یې پرېښودل او د خپل سر د ساتلو لپاره راوتي دي. د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمنځ نښتو له امله سلګونه کورنۍ بېځایه شوي دي. نیازمن ګله هم دغو بېځایه شولو جملو څخه دا وایي چې د کور یې پرېښی دی او د خپل کور له حالته ناخبره ده. زموږ کلي باندې ول په کوزه نه ګولۍ راتلې په ګولۍ باندې ولګېدلي وو همداسې وران شوي خو بیا هم یو دوه کوټې پرې جوړې وې او دوه ورانې شوې او دوه جوړې وې بس بیا اوس په دې یوه کوټه کې موږ اوسېدو او اوس ګاډې واډې شوې بس اوس به نه تر خبرچورې به ناستې رالېږدلي به یې نور. شینکې وایي چې سهار 8 بجې به وي چې جنګ زور واخیست او له هرې خوا مرمۍ راتللې مکتبونه یې بند دي او دغلته په کلینک کې اوسي. او موږ بره مکتبونه بند دي موږ مکتبونه نشو ویلای موږ بې تعلیمه پاتې شو او موږ دا د حکومت نه غواړو دا موږ ته حکومت شی موږ ته راکاندي. د هسکې مینې ولسوال وایي چې تر دې مهاله 500 کورنۍ راکډوالې شوي او کومو سیمو کې چې جنګ دی هلته ځایي خلکو ته مو له مخکې خبرداری ورکړی و چې خپلې سیمې پرېږدي او خوندي ځایونو ته پناه راوړي. تقریبا د تر اوسه پورې به شاوخوا 500 کډې دغه شل ورځې یا میاشت په اوږدو کې تر نن تاریخه پورې چې دغه یو څو 4-5 ورځې ډېر سخت بهیر رامات دی د پچیراګام ولسوالۍ اړوند خرکي دودیارو میلوي او لوړې مینې خلک ځکه هغلته اوس دغه د وسلوالو مخالفینو هغه هجوم هغې طرف د یادونې وړ ده چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو بریدونو داعش وسلوال سخت په قهر کړي او ټول ننګرهار کې د جنکو په ښوونځیو د بریدونو ګواښ کړی دی. صداقت غورځنګ، مشرق ټي وي، ننګرهار.